سلامونه دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ. شاهرخ خان د کلکتې لوبډلې د 2024 د هند غوره لیګ IPL اتلولي هم وګټل چې د سنرایز حیدرآباد لوبډلې په پایلوبه کې په 8 ویکټو ستره ماته ورکړه. د IPL دغه پایلوبه نن د یکشنبې په چینای ښار کې ترسره شوله. د افغانستان له لوی رحمان الله ګربز هم ښه ښکال د کلکتې لوبډلې لپاره لوبېدی چې په نننۍ لوبه کې ډېره زبردسته په زړه پورې توپونه وکړله چې 19 منډې جوړ کړلې. رحمان الله ګربز د کلکتې لوبډلې لپاره ډېره زبردسته په زړه پورې ویکټ ساتنه هم وکړله چې ویکټ ساتنه کې 3 کیچونه واخیستله. د یادونې وړ چې د افغانستان بل لوبغاړي په زرعک فاروقي هم سږ کال د سنرایز حیدرآباد لوبډلې لخوا اخیستل شوی و، خو په نننۍ لوبه کې چانس نه و ورکړی. د نن لوبې ټاس یافته چې سنرایز حیدرآباد لوبډلې وګټله چې لومړی په خپله د توپوهنې پرېکړه وکړه. په دغه لوبه کې د حیدرآباد لوبډلې ډېره خرابه ناکامه توپونه وکړله، ونه توانېدله چې د کلکتې لوبډلې پر وړاندې یو ستر هدف کېږدي. خپل ویکټ یې ډېر ژر د لاسه ورکړلی چې د کلکتې لوبډلې ته 113 منډې کېښولې. د حیدرآباد لوبډلې تر ټولو زیاتې منډې چې جوړ کړلې هغه د حیدرآباد لوبډلمشر جوړې کړلې. د کلکتې لوبډلې وکولی شوله چې یاد هدف په داسې حال کې ترلاسه کړي چې 58 توپونه لا هم پاتې شوه. د کلکتې لوبډلې لپاره په توپونو کې ویکټیش ډېره زبردسته په زړه پورې توپونه وکړله چې 52 منډې جوړ کړلې او داسې رحمان الله ګربز بیا 19 منډې وکړلې. د هند شل کرکټ لیګ تر ټولو مخکښ ستر سوداګریز لیګ دی چې د نړۍ د لر او بر میلیونونه مینوال لري او سږ کال په دغه لیګ کې د افغانستان څخه هم 9 افغان لوبغاړي لوبېدل چې د بېلابېلو لوبډلو له لوري اخیستل شوي وو. که تاسو هم غواړئ د کرکټ په اړه باندې تازه او مهمو معلومات څخه ځان خبر کړئ نو حتما زموږ پیج سره فالو، چینل در سره سبسکرایب کړئ. د نورو تازه معلوماتو لپاره هم موږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.